په دغه ښار کې 2 میاشتې حالت په ټپه ولاړ و. وهان د نړۍ تر ټولو سخت ټول بندیز وزغامه. دمګړی هغه حالت زړه خاطره ښکاري. ځنډول شوی او ایثار شوی ژوند بیا پیل شوی. خو په ښکاره د دې عادي حالت تر شا چارواکي ورخطا دي. هغه خلک چې موږ د لیدو په نیت راغوښتي وو د هغو پولیسو لخوا تعقیبېدل چې په ساده کالیو کې وو. د موټر مخې ته راولوېدل. له فلم اخیستلو یې راوګرځولو. په دغه ودانۍ کې مو یوه ډله چارواکي په غور څاري. د ټول بندیز پر وخت د وایرس اداره کولو پر سر په دغه سیمه کې غوسه راوپارېدله. دوی په چیغو ویل ټول درواغ دي. دا د دې نښې دي چې څرنګه دې کړکېچ د یو سیسټم بنسټ ورېږدوه، خو اوس بېرته بشپړ کنټرول لري. دې ته وویل شول مرکې به نه کوي. دغه چارواکی زموږ د فلم اخیستلو په اړه خپله اندېښنه څرګندوي. وایي خلک به داسې څه درته ووایي چې هدف به یې نه وي. په جنوري کې د وهان روغتیایي سیستم لومړی هغه و چې د وایرس برید یې تجربه کړ. خو له شواهدو سره سره ناروغي په خپرېدو وه او خلکو ته یې په اړه لږ خبرداری ورکول کېده. ډاکټران د پولیسو لخوا غلي کېدل او یو له هغو لی وین لیانګ وروسته بیا مړ شو. په یو کوچني زیارت کې مړ شوي ورور ته درناوی کوي. پیغلي وانګ ته چې نه غواړي پوره نوم یې واخیستل شي پولیسو وویل له بهرنۍ رسنۍ سره خبرې ونه کړي، خو دې د هغوی خبرداري ته پام ونه کړ. 44 کلن وانګ فای د فبروري په لومړیو کې مړ شو په هماغه روغتون کې چې ډاکټر لی وین لیانګ مړ شوی و. خور یې وایي دوی باید خلکو ته پر وخت خبرداری ورکړی وای. که دوی خبر نه پټولای کېدای شوی زما ورور اوس ژوندی وای. هر څوک چې په ښکاره دغسې پوښتنې کوي ډېر ژر چوپ کېدو ته اړ ایستل کېږي. د چین لپاره یوه خبره مهمه ده او هغه په وهان کې له شک پرته د وایرس د کنټرولولو بریا ده. چین ژمن دی دا ځای به د خبر پټولو په نوم نه یادېږي چې د نړۍ روغتیا یې په خطر کې واچوله، بلکې د ملي بریا یو بنسټ باید وګڼل شي. داسې یو چې د سخت سیاسي کنټرول کمزوري نه بلکې پیاوړتیا ښکاره کوي.